ورته ګوره چې درته نږدې کړمه. صحیح شو؟ دا دی مجردان زنده باد. دوستانو سلامونه او درنښت، هیله لرم صحت ولرئ، د ژوند چارې مو په خیر. ماشاءالله ماشاءالله داسې واوره اوري. ورته وایي دا یو ساعت کېږي چې د خیره سره داسې واوره شروع ده. په دې کې شک نشته چې واوره او بارانونه د الله سبحانه وتعالی نعمتونه او رحمتونه دي. د هېواد ښایست، سمسورتیا، ښکلا او برکتونه دي. د ځینو دپاره سکون، خوشحالي او ساتیري دي، ولې د ځینو دپاره د بېوزلو، بېوسه، بېروزګارو دپاره واورو او بارانونه درد او مشکلات دي. هیله کومه دوستانو د خپل کور، کلي، د خپل ولسوالۍ، ولایت د بېوزلو، بېوسه، بېکسه هېوادوالو اول واخلي او تر خپله وسه پرې مرسته ورسره وکړي. ورته وګورئ دوستانو دا دی داسې واوره شوې ده. اوس به نو بیا یو څوک وایي زما نوم پکښې ولیکه. اوس نو راته ووایاست د چا نوم په واوره کې ولیکه. پخوا به واورې د پاکېدو سړی معلوم مجرد و. دا واوره به شروع کوله چې کتل پکې مجرد به پر بام باندې ولاړ واوره یې پاکول. ماشاءالله الله سبحانه وتعالی دې کلونه آباد کړي. دوستانو دعاوې کوئ، دعاوې تقدیر بدلوي. دا بیخي څه ډیر ملګر دوستان سلامونه راسولی سي. د ټولو دوستانو سلامونه، زما علیکم السلام وایم. دوستانو هغه څوک چې زموږ صفحه یې نه ده لایک او فالو کړې، هیله کومه دوستانو زموږ صفحه درسره لایک فالو کړي او دلته هم د خپلې دوستۍ ویاړ راوبخښي چې دلته هم سره یو ځای شي. دا دی دوستانو واوره دي باران چې اوس نو دا واوره داسې خوند کوي، سړی شاعر نه وي لا شاعري ځینې کېږي. اوس نو د بارانو د واورو دپاره راټپسئ دوستانو، ښایسته ښایسته شعرونه یې کوي. ډیر ملګرو غوښتنه کړې وای چې زما نوم په واوره ولیکه، خو مجردان نه دي. مجردان نه دي؟ نه، یا مجرد یې ووایي. ولا ځینې متعلین دي تر مجردانو بتره دي. الله دې تر مجردانو بتره دي. ما ځینې حال راته وایي ما چې وایي د چا نوم پکښې ولیکم. اوس نو بیا یو مجرد لیکلی وای مجردان صرف واده غواړي. ګوره دا دی ورته وګوره مجردان دې زنده باد ولیکه. ورته ګوره چې درته نږدې کړمه. صحیح شو؟ دا دی مجردان زنده باد. دا متعلین نو موږ ته څه تاوان نه رسولی چې متعلي واده والا دې هم زنده باد. مخکې مو ویل ما داسې واده والا ستا تر مجردانه یې والا کار خراب دی.
ډېر ملګرو دوستانو سلامونه راسولي دي اوس. وعلیکم سلام. زما سلامونه نیکې دي، احترامات مو ونیي دوستانو. واوره خو نو وینئ باید دا بام پاک و د خیره سره چې نوره واوره هم باندې کېږي. یو لیکلی وای چې وکیل صاحب د دوهمې غم به راته ونه کړي. په دا واوره کې په دا بارانو کې د ګونې نوم ما د ده به دغه ایک سوی فیسبوک صفحه به ایک سوی، یا به یو بل موزر انډیوال وي هغه به دوستانو هیله کومه د خپل کور کلي د بېوزلو بېوسه هېوادوالو حوال واخلي او که خپله وسه پرې مرسته ورسره وکړي. که مو نوره مرسته په وسه پوره نه ده، هغه د تېر کال هغه ګرمې جامې چې تاسې نه استفاده کوئ هغه ورته تیار ورته پاک صاف پرېوئ، اوتو یې کړي، ورته ور یې کړي چې هغه یې واغوندي. دا بعضې کسان دي آیډي یې د بل په دغه کې هم راخلاصوي، په ټلیفون کې هم د ملګري راخلاصوي. هغه قرار ده د سر ورته جوړ کړي، نوشته کې وایي زه دوم واده کړو، چې کور ته ولاړ شي کور ته نو داسې د سر یې ورته جوړ کړي. وګورئ دوستان دغه ښایسته واوره وګورئ، ته داسې ورته وګورئ، دا خواته نو ښه معلومېږي. داسې ورته وګورئ، ماشاءالله دا د واوره کابل دی بې زرو وي بې څه چې دی بې واورې، کابل دی بې واورې نه وي خو بې زرو دی بې واوره دی نه وي. څنګه دغه رقم یو شی دی. یو لیکلی دی وایي چې دا په ژمي کې دا مجردیم ډېر سخت زور غواړي. په ژمي کې مجردي داسې ده په وله اوس هم بیا د یو چا کیسه کړې وه، داسې پاتې وو د یو چا کیسه مې کړې وه. دا د ورته وګورئ دوستان، ماشاءالله الله سبحانه وتعالی دې دوستانو دعاوې کوي، دعاوې تقدیر بدلي، پر مصرف نه راځي. الله سبحانه وتعالی د هیڅ بنده دعا بې ځای نه بې ځای کوي. دعا تقدیر بدلي دوستانو، دعاوې کوي چې الله سبحانه وتعالی د خیرونو برکتونو واورې او بارانونه کوي. او دوستانو هغه څوک چې سفرونه لري او ایله کوم دوستانو دا پیغام در سره شیر کړئ، ستاسې په شیرېدو به امکان دې ولري چې د مور د زړه ټوټه وژغورل شي. دوستانو سړکونه د اکثرو ولایتونو دې خواته چې کابل ته راځي یا د میدان وردګو، د بامیانو، د دایکنډي، د لوګرو دا سړکان چې دي او یا د واورین ولایتونه چې دي چې واوره په سالنګونه په دې کې سړکان ټوله یې خک دي، سړکان ټوله یې خک یا واورې نیولي دي. نو دوستانو ستاسو څخه په ډېر درنښت سره هیله کوم چې احتیاط وکړئ او هغه امنیتي تدابیر ورته ونیسئ چې داسې نسي خدای مکه د ځان او د نورو د سر او مال ته د زیان رسولو سبب نسي. تر نه رسېدو یو څه په ځان رسېدل ښه دي. هر وخت چې مو په دا واورو یا خک سړکو کې بې احتیاطي کوله دوستانو یو شی مو په یاد وي چې یوه مور تاسو ته منتظر، ستا راتګ ته منتظر، یو اولاد ستاسې راتګ ته منتظر دی، یو مېرمن ستاسې، یو خور ستاسې راتګ ته منتظر دی، د کورنۍ دوستانو ستاسې راتګ ته ټوله منتظر دي. هیله کومه دوستانو د دوی خوښي مه ځینې اخلي، احتیاط کوئ پر دا سړکانو باندې. دوستانو دا پیغام در سره شیر کړئ تر څو د یو ورور د ژوند ورولو سبب.
او هغه چا چې زموږ صفحه نه یې لایک شیر کړي هیله کومه دوستانو صفحه در سره لایک شیر کړي او دلته هم د خپلې دوستۍ ویاړ راوبخښي. ډیر دوستان د مسافر چې دي د وطن سلامونه راسولي دي وای چې باروبار غوښتنه کوي چې حاجي صاحب ته سلام ورسوه. زما سلامونه نیکې دي احترامانم دوست. او بل دغې دا کړی چې مجرد نیست وای. مجرد نه دي مسافر هسې مسافر که مجرد نه هم مجرد دي خو نسته کور نسته ورسره کور نه یې ورسره نو خامخ مجرد وي. الله سبحانه وتعالی دې ټول مسافر په صحت سلامتۍ په خوشحالۍ باندې او د پراخ رزق روزي سره تر خپله کوره پورې راورسوي. الله سبحانه وتعالی دې د خپلو غیبو خزانو څخه فضل و کرم پر وکړي. خدای پاک دې د رازق نامه په برکت سره ټولو مسافرو ته بې حسابه رزق ورکړي. دوستان ټول امین ووایاست. مسافري ولا زور غواړي دوستان. ټول وردا دي دوغني پاک ماشاءالله واوره خو نو ویني دوستان. وای دوستانو دغه رقم واوره ده. په دغه واوره کې هیله کوم دوستانو دا ویډیو در سره لایک در سره شیر کړئ، دا پیغام در سره شیر کړئ. په دغه واورو په دغه ژمي کې خو نو تاسو ته معلومیږي دوستانو چې دښتونو کې هم شی نه پیدا کېږي، په غرونو کې هم د مرغانو دپاره دانه نشته او په ونو کې هم ونې میوې نه لري. نو اکثره د مرغان مو دغه آزاد مرغان دغه ښاري آزاد مرغان په دغه ژمي کې خپل ژوند د لاس څخه ورکوي، د لوږې څخه خپل ژوند د لاس. تاسو ورته وګورئ دوستانو هره ورځ دغه رقم دوستانو ډېر اسانه دی. تاسو ورته وګورئ هر یو خپل پر دغه باندې دغه رقم د 20 یا 30 افغانو دانه کښېږدئ خپل پر بام باندې تر څو دغه مرغان یې وخوري. تاسې رحم وکړئ د الله سبحانه وتعالی پر مخلوقات باندې چې الله سبحانه وتعالی تاسې باندې رحم وکړي. ورته وګوره دوستانو دا مو داسې دلته د دغه څخه نیام دلته په دغه ځای کې ورته ایښي دي. بس دا مرغان راځي الله دلې ته دغه آزاد ښاري مرغان راځي دلې ته خپله دانه خوري. خوشحالي دوستانو دا نه ده چې ته هر څه ولرې، پیسې ولرې، موټر ولرې، ژوند ولرې، زندګي ولرې، هر څه ولرې. خوشحالي او سکون دا دی چې ستا سره بېوزلي بېوسه مظلوم کسان خوشحاله، یو چا ته دې خیر ور ورسېږي، د یو چا د پر شونډو باندې د مسکا سبب سي، د یو چا شونډو ته مسکا سي، د یو چا اوښکو ته دسمال سي، د یو چا زخم ته ملهم سي، د یو چا درد ته سکون سي. دغه ته ژوند وایي. دا ژوند نه دی دوستان. دغه ځینې خلک یې کوي چې هېڅ چا ته خیر نه رسېږي. داسې کسان دي زما انډیوالانو چې دومره پیسې درلودې چې ده ته خپله هم نه ور معلوم. مګم دی چې دا ما چې سترګې پټې کړې ولا که دغه وچو ډوډۍ اولادونه خیرات وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک ارشاد فرمایي چې ته وایه چې زما دنیا کومه ده ستا دنیا چې ودې خوړله، خېټه دې په ډکه کړله، چې وادې سلطان دې په پټ کړي او چې خیرات دې کړل د آخرت دپاره دې ګټه کړله. بل هېڅ شی ستا مربوط نه کېږي. روسیا هم دوستانو هېڅ شی زموږ مربوط نه کېږي. فاني دنیا ده او ښې هم وینو دغه د ځینو اولادونو هم وینو، دغه ځینو کورنۍ هم وینو چې دغه ماشې سترګې پټې سوي نه وي. د ده چې پر زکندن باندې یې له اولادونو ټوله سترګې په دغه کې په بکسو په تجرۍ کې چې ته ودرېږه بغیر د دې څخه چې بابا موږ ته راښولي دي نور به د ده په بکسو کې څه طلاوې او جواهرات او نور شیان او څه کاغذات او څه دغه به نو دوستانو هوښیار سړی هغه دی چې هم یې په ځان وخوړله، هم یې په اولاد باندې وخوړله او هم یې د الله سبحانه وتعالی د بندګانو سره مرسته او لاسنیوی وکړي.
ماشاءالله دوستانو دا به ورته وګورئ دا دی دومره واوره بیا سوې ده. اوس نو راته ووایاست څه شو خواته څه حال دی دوستانو؟ واوره شته، باران شته، چی شته، څه شو ورته راته خپل د طرفه عالم راسره شریک ټوله ملامتیا په موږ کې د دوستانو. تاسو وګورئ اوبه لاندې ځي، موږ ښکته پسې ځو، اوبه لاندې ځي، موږ نور هم برمه پکې ښکته کوو. په هغه ځای کې چې اوبه پر 15 متره او پر 20 متره باندې وي، پر 10 متره باندې وي، یا پر 6-7 متره وي، حالت اوبه نن پر 100 متره او پر 80 او پر 90 متره باندې اوبه دي. نه کوو چې الله سبحانه وتعالی ته توبه وکاږو او د خدای پاکه څخه وغواړو، خدای پاک ته لاس پورته کړو چې یا لوی مهربانه بې نیاز او ستر ځواکمن پروردګار په افغانستان کې د خیرونو، برکتونو او رحمتونو واورې بارانونه وورې. پروردګار رحم او فضل کرم وکړي، کلونه آباد کړي او دا وچکالۍ ورکې کړي. دعاوې نه کوو، خیراتونه نه کوو، بس برمه وچه سي، نور برمه پسې کښته او یا پر بغل باندې که هغه برمې کار نه کوي، پر بغل باندې بله برمه ورته وو. دا چې ټوله مسلمانانو، ټولو هېوادوالو په یوه پلا باندې د دا وچکالۍ دپاره دعاوې کړې وای چې الله سبحانه وتعالی دا وچکالي ورکه کړې وای. نو دوستانو هم به کلونه آباد وای، هم به فصلونه آباد وای، هم به غرونه آباد وای، هم به دښتونه آباد وای، هم به دا وچکالي ورکې وای، هم به دا بېروزګاري ورکې وای، خلکو ته به د کار زمینه مساعده وای. بس الله سبحانه وتعالی دې موږ ته هدایت وکړي، الله سبحانه وتعالی دې کلونه آباد کړي. دوستان مجرد لیکلی مسافر دی وای چې نوم راته ولیکه. عظیم دا دی عظیم جان، ورته وګوره دا دی. صحیح شو؟ دا دی عظیم جان. دا دی مجرد دا امی زنده باد، مجردان دا بانیدرانی. گوه دا یو گوڑه مخصوصی دا دای پاسی دا یودون دواو دوستانو اوس زنګونه مه راوړئ چې دا لایف ښکته کېږي، چې د هېوادوالو سره د زړه خواله وکړو. نو ته پوهېږې چې په تلیفون کار ته کوي، دا معنا لري چې لایف ښکته کوي. چې زړه خلاص شو بیا به د خیر سره لایف دا دی دوستانو دغه رقم واورسوي. ډېرو مسافرو سلامونه را لېږل دي وای چې عیسی صاحب ته هم سلامونه واست. وعلیکم سلام، ما سلامونه نیکې دي، احترامات هم قبول کړي دوستان. خدای هم په صحت سلامتي او د پراخه روزي د خوشحالۍ سره تر خپل کور، کلي، وطن او ولایت ته راورسوي. الله سبحانه وتعالی هم پر ژوند ورځ برکت کړي. دوستانو هیله کوم د خپل کور بېوزلي، بېوسه، بېروزګاره کور ستاسو مرسته لږ ده، بلکې دې ته وګورئ چې ستاسو مرسته لږ مرستې ته یو بېوزلی څومره ضرورت لري. ورته وګورئ دوستان، دغه رقم واورو بارانونه دې ورته وګورئ دوستان. دا دې ورته وګورئ، دغسې واوره ده، وینې؟ دا دی دوستانه، دا دی فضلي صاحب هم لکه مجرد داسې ولاړ دی. دغسې واوره ده دوستانه، ورته وګورئ. اوس نو ووایاست چې د چا نوم پکښې نیوشته کړو.
هیله کوم دوستانو په دغه واورین ماحول کې د خپل کور کلي د خپل ولسوالیو کریو بېوزلي بېوسه بېکسه یتیمان او کونجیانې مه هېروئ دې ته مه ګورئ چې ستاسې مرسته لږ ده بلکې دې ته وګورئ چې ستاسې لږ مرستې ته یو بېوزلی څومره ضرورت لري دا دی دوستان دلته نو بیا ښه واوره معلومیږي اوس نو ورته وګورئ اوس به نو زه هم ښه معلومیږي درته دا دی د اسمانو خواته مو ګورئ دوستانو ماشاءالله ماشاءالله ورسره وایست دوستانو الله سبحانه وتعالی دې د خیرونو او د برکتونو واوري او بارانونه کړي تاسو اسامین دوستانو دا دی ورته وګورئ دوستان دغسې واوره اوري ماشاءالله 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 جنت جنت وطن جنت جنت وطن خدای دې دشمنان کاڼه وړاندې کړي د هېواد ټول دسملان دي خدای پاک ړانده وکاڼه کړي الله سبحانه وتعالی دې موږ ته د هېواد پر جوړ باندې یووالی راکړي او الله سبحانه وتعالی دې فضل خان ورور د خپل کور واورم د بل پر باب باندې نه ده اچولې په کوڅه کې مو وغورځوله دا لاندې سړک دی تر ته ګورئ دا دی دا ده ورته وګوره اوس نو سمه معلومیږي اوس نو ماشاءالله ماشاءالله په هغه مخامخ دغې کې وطاق کې چوکۍ ده تېراوه چې دلته ورته ودرېږو چې دا نور ځایونه هم درته در وښیمه شینواری صاحب که موږ تاسې هغه شاعر وایي که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو دا کاڼي بلالونه سي دا بوټې بلوان که موږ تاسې هر نن د خدای پاک د رضا په خاطر باندې راووځو او هر یو نن یو بېوزلي ته یوه دانه کوټ ورکړو دا دی دوستان ورته وګورئ دغسې واوره ده ورته وګورئ دوستان دا سپینه سپینه واوره ده ورېږي دوستان ورته وګورئ دا دې ته ورته وګوره اوس تیزه شوه نه دغه ده دوستانو ورته وګورئ ماشاءالله ماشاءالله دوستانو لایف در سره شیر کړئ چې تر مسافرو پورې ورسېږي مسافر هم دعاوې وکړي د مسافرو دعاوې قبلېږي چې الله سبحانه وتعالی یې د خیرونو رحمونو او برکتونو واورو بارانونه کې الله سبحانه وتعالی دې ټول بېوزلي په خپل حفظ امان کې وساتي او الله سبحانه وتعالی دې کلونه آباد کړي او خدای پاک دې دا وچکالۍ د افغانستان څخه ورکې کړي دوستانو تاسو ورته وګورئ ماشاءالله 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 دا دې ورته وګورئ دوستان دغسې واورې اوري دوستان دا دې اوس تیزه شوله تاسو دلته دغه مخ ته معلومیږي دا دې اوس تیزه شوه ورته وګورئ دومره تیزه شوه دا دې دوستانو ورته وګورئ وعلیکم سلام دوستانو ستاسو ټول سلامونه ته علیکم السلام زما سلامونه نیک هیلې احترامات هم ومنئ دا دی دوستانو د سړک سیل مې هم در باندې وکړئ دا دی دوستانو د دې خوا د واورو سیل هم وکړئ ورته وګورئ دغسې واوره ده ماشاءالله 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 دغه ته نو واوره وایي ماشاءالله 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 تاسو ورته وګورئ دوستانو دغسې واوره ده ورته وګورئ اوس ماشاءالله تیزه شوه ماشاءالله 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 دغسې تیزه واوره ده ورته وګورئ دوستان ماشاءالله 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 او ماشاءالله 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 دغسې واوره ده دا دی فضلي صاحب وایي زما نوم نیوشتک وایي دوم واده نه غواړم زما نوم نیوشتک را ورته ګوره دا دی فضلي صاحب دا دی ورته وګوره دغه دی فضلي صاحب دا دی فضلي صاحب وایي واده نه غواړم ماسې مې نوم نیوشتکه په واوره کې دغه دی فضلي صاحب ورته وګوره
عزیز صاحب داسې بیریږي د کوره څخه د باندې چې راوځي د خولې څخه یې د دوم واده نوم نه ایسته کېږي بل واده غواړم بل واده غواړم بل واده غواړم خو چې کور ته ولاړ شي دا یو دوه نشي کولی په ټوک کې لا پر خوله باندې نشي راوستلی یاره بیرم بد شوي زما اکثره ملګري دغه رقم دي اکثره ملګري مې دغه رقم دي چې د باندې راوځي شین زمری هله دوم واده کوم بابا دوم واده څه کوې ولې ځان ته غم جوړوې الله سبحانه وتعالی دې د خیرونو د برکتونه کړي دوستان دعاوې کوي دعاوې تقدیر به کړي هیله کومه دعاوې وکړي او هیله کومه د خپل هېواد بېوزلي بېوسه بېکسه بېروزګاره کونډې یتیمان مه هېروئ ډېر هېوادوال مو دي متاسفانه او بدبختانه نه د اوسېدو دپاره مناسب ځای لري نه د اغوستو دپاره ګرم کالي لري نه د خوب دپاره ګرمه بستره لري او نه هم د اغوستلو دپاره ګرم کالي لري او نه د خوراک دپاره مناسبه غذا لري دوی ټوله زموږ مرستې ولاسنیوي ته ضرورت لري او راته منتظر دي چې یو څوک مرسته ولاسنیوی ورسره نو دوستانو ستاسو څخه په ډېر درنښت سره هیله کومه چې د خپل کور کلي بېوزلو بېوسه بېروزګارو سره مرسته ولاسنیوی وکړئ دې ته مه ګورئ چې ستاسو مرسته لږ ده بلکې دې ته وګورئ چې ستاسو لږ مرستې ته یو بېوزلی څونه ضرورت لري بس دعاوې کوي چې دوستانو الله سبحانه وتعالی دغه رقم ښه ډېره واوره وورئ الله سبحانه وتعالی دې د خیرونو برکتونو او رحمتونو واورې و بارانونه کې خدای پاک دې ټوله پیغلې و ځوانان و خپلې هیلو ته ورسوي او موږ ته دې الله سبحانه وتعالی قوت قدرت راکړي چې د افغانستان په ټولو ولایتو کې لوړ ملا ماتونکي ولور بېځایه رواجونه ضد و ضدبازۍ او په واده کې لوړ مصارف او دا بېځایه رواجونه د منځه څخه ویسو د مینې او دعاو څخه مو نړۍ مننه پر ژوند ورځ صحت او کورنۍ مو برکت څخه خدای مو راته وساته با عزت و سرلوړي اوسئ